بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ویژوالز هغه باندې ګرافیک ډسپلی آپشن باندې ډېرې خبرې کړې وې انجینر صاحب. ښه ګرافیک ډسپلی آپشن دې کې یو څو خبرې پاتې وې. یو ډیپت کوینګ دغه پاتې و ده، او یو بل چې د فوټوګرافیک ایکسپوژر پاتې و. اوس د دې په اړه خبرې کوو. دا هیډن لاین دی، مثلا که زه شیډډ ته راسم که نه، د دې مطلب څه دی؟ مخکې له دې چې هماغه فعاله سي باید دلته پراپرټیز ته راسي. دې ځای کې دلته لاندې راسه کمپیوټر مصر دا ویني ډیپت کلیپینګ. کلیپینګ ټوټه کولو ته وایي. ښه دا چې دی مثلا کلیپ وید لاین، کلیپ وید آوټ لاین، هر رقم چې تاسو غواړئ. مثلا اوس په موږ په پلان کې یو که ایلیویشن ته لاړ سو بیا ډېر ښه ښکاري. ښه زه د دې یو ایلیویشن ته ځم چې هغه مطلب باندې وپوهېږئ چې دا څه شی دی. زه ساوت ایلیویشن ته ځم. ساوت ګوره دا ساوت ایلیویشن دی. لاړ سه پراپرټیز ته. پراپرټیز ګوره پار کلیپینګ دی. دلته کې ډیپینګ دی. په کله ایلیویشن ته چې ځې پار کلیپینګ دی. مطلب یې دا دی. اوس زه که دا هغه کړم، ښه دا راسم ورته ووایم کلیپ وید آوټ لاین یا وید لاین. دا آپشن موږ سره فعالېږي. اوس 22 متره 6.8 سانتي دی که نه، هغه د ایلیویشن نښه خو به دې لیدلې په هغه کې پلان کې. یعنې که دا جسم دومره لرې را اوس ښایي ونه پوهېږي. یو ځل زه هغه ته ځم اندازه ګورم بیا سم پوهېږئ. ښه اوس وګوره ما چې دا 22 دی که نه، 22.8 دلته هېڅ شی هم نه ښکاري. یعنې هغه ایلیویشن نښه چې دی دا ترې لرې دی دومره. اوس زه که دا هغه کړم ګوره، ښه دا مثلا زه 10,000 کوم 10 متره اپلای کوم یې، ګوره هغه 2 څنډې ماته ښکاري. یو ځل زه پلان ته لاړ سم بیا ښه پوهېږئ. ګوره پلان ته ځو ایلیویشن نښه دا دی. ښه کمپیوټر نه زه دغسې یو لاین راخلم چې د اندازه موږ ته معلومه اوسي. دا ډیټیل لاین همدې ځای نه به راواخلم، دومره فرق نه کوي. اوس وګوره ډي آی دې ځای نه تر دې ځای پورې، او بیا دې ځای نه تر دې ځای پورې. اوس وګوره دا فاصله دی موږ سره 23 متره او 1 سانتي. صحیح ده؟ دا یاد کې وساته. صحیح ده؟ او دا چې دی 10 متره دی. اوس ایلیویشن ته ځې. کله چې ایلیویشن ته راغلی پراپرټیز ته لاړ سه پار کلیپ. اوس وګوره زه که هغه ورته ورکړم که نه، هلته 23 متره لنډ و، زه اینه 20 متر برای میتم. صحیح هیچ چیزم با ما معلوم نمیشه. این ما باید اونمو رنج ای به خاطر استعمال میشه. مثلا یو شیپ داشته باشه، حالی که داریم شما یک ایلیویشن داری تا نمیخوایی اینمی دو طرفش ببینی، پشت سرش نبینی. نه اینه مثلا ای 20,000 هستن و 23 بود، نه ما تنه 24 میکنیم. 24,000 نه ده 24 هم اون نمیکنم که چند بود. 23,072 اینقدر بود فکر میکنیم. از 23 هم زیاد، اینه یکی زیاد شوه کلش باز با ما معلوم میشه. و یکش 30,000 بود نه؟ اگر از 30,000 مثلا کم شوه 29,000 شوه. صحیح ببین چه تغییرات میاد.
هغه 10,000 چې لرې دی هغه منځ کې صحیح ده موږ ته نه ښکاري او هغه دی نه لرې دی دغه 2 څنډې چې دی موږ ته ښکاري 2 کونجونه چې دی دا هم دلته ښکاري دا هم دلته ښکاري اوس راځو هغه خپلې هماغه خبرې ته چې دلته ګرافیک ډسپلی آپشن ته ګوره اوس چې دی اوس کار کوي مخکې کار نه کوه باید پار کلیپینګ دی آن کړي واوسي چې هلته کار وکړي اوس دا کتان کې اوس تغیرات خپله درته معلومیږي ښه ما نو دومره وکړی سو چې دا پیدا کړم چې چیرې کار کوي نور مې ونه سو کړی ښه ګوره دا ویډیو چې دې خواته وړې هلته ګرې کېږي او دا همداسې انویزیبل ورته ویلی اوس دا بیخي ختم سو له منځه لاړ صحیح ده مقصد دی نور اجسټ کولی سئ هر رقم چې تاسو اجسټ کوئ تیاره وښیي درته یا لایټ درته وښیي هغه خپله تاسو جوړولی سئ دا چې دی توپوګرافي ته ځو انیبل فوټوګرافیک ایکسپوژر بل هغه ته ځو بلې پروژې ته هلته ان کېږي ښه دې باندې خو پوه سوئ دی پار کلیپینگ باز میشه ولی خیلی جالب هستن اینمی خب ما هم دفعه اول بود که اینمی چیزه دیدیم زیاد چیزا هستن دی پروژه تا زو دلته وګورو چې کار کوي که نه دا یوازې ریلیستیک کې کار کوي ښه په نورو کې بیا وګورئ چې ولې کار نه کوي خو انیبل فوټوګرافیک ایکسپوژر دی که مینوال یې برابره مینوال یا اتوماتیک نور که اتومات یې برابره اتومات نور خپله چې دې سیټینګ کې ګوتې ووایي کولی سئ چې دې نه ګټه واخلئ اوس دا که تیاره وي که نه تیاره خواته راوړي ډرکر که روښانه وي برایټر خواته یې وړي داسې شیډو سیوری دی تیاره خواته یې وړلی سي او لایټر چې روښانه کېږي دې خواته راوړلی سي همداسې سچوریشن دی وایټ پوینټ دی دا ټول ریسیټ کړئ بېرته ریسیټ کړه همدا دوه خبرې دې کې پاتې وي خلاص ښه تشکر ګرافیک ډسپلی آپشن خلاص او دې کې مو خبرې وکړې پاین میډیم کورس د دې په اړه خبرې وسولې دې باندې هم پوهېږي اوس ځو رینډر ته ځو رینډر یا کیبورډ کې ډبل آر انټر کوئ ښه تاسو ته د رینډر منیو خلاصېږي داسې یا لاړ سه ویو ته ویو ګوره دلته دی ویو ټاپ ته لاړ سئ په دې کې رینډر پیدا کړئ دا دی رینډر دلته دا نومونه سم نه ښکاري هماغه پروجیکتور هغه کې ایکسټینډډ دی خو دلته ګوره رینډر آر دی خپله راځي صحیح ده یو دا رینډر دی چې خپله ته کمپیوټر کې رینډر کوي بل دی په کلاود رینډر دی د دې نه لاندې چې دی دا رینډر ان کلاود دا خپله کمپیوټر دی ډېر ضعیف هم واوسي کولی سي چې یو اکاونټ جوړ کړي اټو ډیسک ویب سایټ کې بیا هلته ته رینډر کولی سي موږ دواړه وایو اوس صحیح ده اول به دې رینډر ته لاړ سو ښه دې رینډر کې څه شی دی
یو ریژن دی، یعنی کومه ساحه چې ته غواړې رینډر یې کړه ډېره مهمه دی. ښه اوس دغه هغه چې ښکاري هغه کراپ ریژن مخکې مو چې وویل که نه، دا هماغه ریژن دی. دا ساحه چې څومره وړه وي هغومره زر رینډر کېږي، څومره چې وړه وي هغومره زر رینډر کېږي. نو هڅه وکړئ چې دا وړکی کړئ، دا در سره لوی ونه اوسي. صحیح ده. مخکې له دې چې موږ رینډر ته لاړ شو زه به دا وړکی کړم. صحیح ده. نور هم کولی شئ چې وړکی ډبل آر انټر کړئ. ریژن ډېر وړکی شو موږ سره. صحیح ده. ښه اوس کوالټي ته راځو. بل د رینډر کوالټي ده. کوالټي کې چې دی میډیم دی های دی. دلته اوس وګوره خپله راځي. ګوره یو ډرافټ دی، که ته غواړې یو کار دی وکړه ډرافټ یې وګورې که نه، دومره په روښانه نه وي. کولی شي ډرافټ کې پرېږدې رینډر یې کړي زر یې درته ښیي، خو ولې دومره روښانه نه ښکاري. میډیم چې دی د دې نه لږ ښه دی. های څومره چې پورته ځي هغومره ښه کېږي. او که کسټم تا مخکې کسټم هغه کړی وي، مثلا ایډیټ کړی دی واوسي دلته مثلا کسټم یو سپیسیفیک دی، کولی شي رینډر بای لیول دغه ټول سیټینګ یې هغه کې ټایم ارشي کې تغییر راوړي، کولی شي چې هماغه کسټم نوم ته ګټه واخلي. خو زه دا میډیم کې اوس پرېږدم، میډیم های بیا وروسته تاسو خپله پوهېږئ. بل آوټپوټ سیټینګ چې دی یو ریزولوشن دی، سکرین ریزولوشن تر کومه ځایه چې زه فکر کوم ګوره ریزولوشن سکرین اوس دغه صفحه چې څومره ریزولوشن لري همدا په پام کې نیسي. د صفحه ریزولوشن چې څومره دی د کمپیوتر اونمو را برایتن رینڈر میکنه. و دیگه پرینتر هستن. پرینتر یک 75 دی پی آی است. دی پی آی که است دات پر اینچ، نقطه پر اینچ هستن. چقدر اینمی نقاط که پر اینچ زیاد میشه اونمو قدر رندرتان خوبتر میشه، روشنتر میشه. مثلا اگر 75 باشه یک کمی خوب نیست، ولی به تایم رندر هم خیلی تاثیر داره. اگر 75 باشه زود رندر میشه، اگر از این بالا میری باز چی میشه؟ ببینی نمی اندازه معلومه. حالی اگر ما اینمی 150 انتخاب کنیم نه، این 1600 پیکسل دا 1882 پیکسل هستن نه، یا با میلیمتر اینجا نشان داده. اگر این 300 شما ببین چقدر چی شد. و سایزم برایت میگه این یک اونمو عکس که رندر میکنی اون 46 ام بی میشه. اگر 600 شما 183 میشه. 183 اشاری 8 ام بی ها. تو وقتی زن ناروغ خود. خویی ما در پایین ترینش میمانیم سایز. خب دیگه لایتینگ است. دوباره اینمی کمی پسان گپ میزنیم. یک دفعه اینمی را رندر میکنیم در 75 در میدیم که هیچ رقم معلوم میشه سایز. اینمی چیزایش پسان میگه. این اینجا رندر برایش بگوین. حالی رندر شروع میشه. خب کمی وقت میگیره. وارنینگ هم با ما داد. نمو میتریال و چیزا که هستن
اگر چیزایش میس شده مثلا این معلوم میشه که چرا این رندر شد خو این 75 بود در میدیم هر چقدر بالا میری باز خوبتر میشه این حالی اگر سیو میکنی سیو تو پراجکت برایش بگوین اینجا نام برایش بتین 3D شات ما میگیم برایش سایز اگر این را اکسپورت میکنیم مثلا در دسکتاپ میبری اکسپورت برایش بگوین هر جایی که سیو میکنی اونمونجا میره این هم در دسکتاپ سیو کردیم هم در پروژه شد حال میایم در اینمی adjust exposure یگان در پرندر میکنی ولی او روشنی تان بدلی تان نمی باشنی اینه با adjust exposure بیایم ولی کمی تاریک معلوم میشه نه شما میخوای کمی روشنتر باشه برایتر این برایت میشه کمی اون طرف ببرش یا اگر دیگر روشنتر میکنی خو اینجا میتونی سیتینگش جور کنی مثلا سایه از تاریک میشه وایت پوینت هستن دیگه گپایش اینجا باز چی میشه دیزه پر خستون زنه لره خدام موبایل دا ټول شان خلاصو دی پاړه خبرې کوو اوس خنن دومره بس ته دا به بیا ووایي